یو ځل مې بل هم ژړلي دي کله چې په 2021 کال آسیا کپ کې و غالب ګمان باندې نسیم شاه چې په فضل حق فاروقي باندې شپږیزې ووهلې هغلته ما بیا بې اختیاره وژړلې او په ژړا سومه او کله چې په 2023 ورلډ کپ کې موږ له پاکستان څخه لوبه وګټله هغه وخت هم بې اختیاره زه ناست وم لوبه مې خپروله کله چې دا لوبه د بریا شیبو ته نږدې کېدله زما له دې سترګو اوښکې را روانې ما نه ژړلې لکه خپله مې زړه مې ژړلې نو هغه د خوشحالۍ ژړا او خپلواک صاحب لومړنۍ ویډیو کومه یوه وه چې تا ته دومره شهرت درکړ او ته یې د خلکو په زړونو کې ځای کړې د خلکو په زړونو کې ستا لپاره کورونه جوړ شول خپلواک صاحب له سوشل میډیا ډېرې زیاتې پیسې لاسته راوړي سړی میلیونر شوی دی او بس موټرې لري خپلې کاروبارونه لري دا واقعیت لري په لغمان کې وروستیو کې ډېر لکان لکه سهیل ساحل صهیب و لونګین په نوم همدا ډول دهقان بوی په نوم یو ملګری دی ډېر زیات رامخته شول په میډیا کې راښکاره شول په سکرین راغلل په ریکارډ راغلل خلکو ډېر زیات خوښ کړل دغه فکر دوی سره د کومو چې تاسو سره به ضرور ناسته شوي کوم سوچ و کوم فکر و داسې کوم څه و چې دوی میډیا ته راغلل داسې خاص نه خو داسې وخت راغلی داسې پلار ماته د جامو لپاره کالي پیسې راکړلې زه پې لاړلم انټرنیټ مې پې فعال کوو د افغانستان میچ نو کور کې راته غوسه ووي دا لوبې درته څه درکړل خو کالي به دې ځان ته کړي وو نو هغه وخت د غضنفر چې هغه نبي نه ځان غوره ګڼل له هغې وروسته پلار یې ناروغ وي تشمې ایښې وي نو هغه سوی تفاهم و ځکه چې ځینې وخت کې دغه خپل ښه سړي ته بد شي غضنفر هغه وخت کې ډایرکټ له میدان نه د پلار پښتنې ته شفخانې ته تللی و همغه لباس کې و همغه حالات کې و نو په دې خو خلک نه پوهېږي هغه خلکو داسې ګمان کو چې غضنفر د پلار پښتنې ته په سټایل کې تللی دا زما خو ټول څوک چې ښه کرکټ کوي زیات مې خوښېږي خو زه چې ډېر زیات متاثره یم ډېر زیات مې خوښېږي که د افغانستان په سطح که په نړیواله سطح راشد مې ډېر زیات خوښېږي او د هغه شخصیت مې ډېر خوښېږي هغه ډېر ښه شخصیت هم لري د کرکټ نه خو یعنې په کم خبرې چې هغه کوي هغه کوم شخصیت چې کوي کوم ډول کردار چې لري نو راشد مې ډېر خوښېږي سلامونه او ستړي مشئ درنو لیدونکو جوړ په خیر تمه ده چې ښه به اوسئ چارې وښي او د ژوند شپې ورځې به په خوشحالۍ سره تېرېږي د ناویلو کیسو پاډکاسټ دی او دا ځل له خوشه بخته باید ووایم زه ډېر بختور یم ناویلي کیسې ډېرې بختورې دي چې د افغانستان د سوشل میډیا د برخې یو ځلانده ستوری پیژندل شوی نوم او ستر شخصیت خپلواک صاحب را سره دی سردار خپلواک یادوم څوک چې د سپورټ په برخه کې بې ساری دی بې جوړې دی او په هر چا د هر چا په زړه داسې لګي لکه ملهم خپلواک صاحب محترم ستړي مشئ ناویلو کیسو ته جوړ بخیر بسم الله الرحمن الرحیم اول تاسو ته سلامونه بیا ستاسو لیدونکو او اوریدونکو ته ډېر زیات سلامونه نیکې هیلې ډېره مننه کور آباد ډېره مننه چې خپلې قیمتي شیبې مو موږ ته ځانګړې کړلې او زموږ سره مېلمانه شوې له تاسو هم ډېره مننه چې موږ ته مو وخت راکړه او د دې وړ مو ګڼلو چې راغلی او مرکه مو کړله ډېره مننه ناویلي کیسې دي او داسې کیسې به سره نن کوو چې تر اوسه نو څوک نه دي خبر او ډېر خلک دې ته په تمه دي چې د سردار خپلواک ژوند څه ډول دی نو ډول مخته ځي خو دا ده چې حقایق به راته وایي او کیسې به رانه پټوي نه او انشاءالله پوره کوشش به کوو چې هغه څه چې تېر شوي همغسې به درته وایو ښه لومړی خو دا د سردار خپلواک په اړه اکثره څارونکي او لیدونکي پوهېږي چې د لغمان ولایت څخه دی لومړی د ټول افغانستان دی بیا د لغمان دی خو دا چې د ماشومتوب خاپوړې په کومه ځمکه کړي دي په کومه خاوره کړي دي چېرته رالوی شوی دی او زده کړې کوم ځای کې کړي لومړنۍ نو دا به د خپلواک صاحب څخه زما اصلي نوم چې دا سردار اکا خپلواک اصلي د لغمان ولایت الینګار ولسوالۍ حاجي کلا اوسېدونکی یم په قوم باندې نیازي و نو زده کړې مې لومړنۍ زده کړې مې همالته په کلي کې یعنې الینګار کې شیخ محمد حسین علي لیسه کې کړي دي او بیا د لوړو زده کړو لپاره کوم سفر مو پیل کړی او کوم ځای ته تللي وئ نو د لوړو زده کړو لپاره بیا ننګرهار ته لاړلو ننګرهار کې لوړې زده کړې کړي دي او د سردار خپلواک به دا واورو د ماشومتوب په دوره کې څومره شوق
او تر ټولو غټه شوخي بیا څه وه چې په ماشومتوب کې به خپلواک ډېر شهرت درلوده؟ نو هلته کلي کې عموما هلکان شوخاني که زه ډېر وایم چې زه ډېر شوخ نه وم خو دا هم نه کېږي. نو شوخي به دا وه چې موږ به دغه پردي باغونو ته که نه خپل باغونه هم لرل خو موږ به پردیو باغونو ته تللو او دغه میوې به هم زیاتره وخت شکولې. کومه میوه دې ډېره راپټه کړې ده؟ انار مې ډېر شکولي دي د خلکو. اوس داسې نه چې لیدونکي وایي دا سړی خو ښه پوخ د انارو غل تېر شوی. نو یاره داسې څوک به نه اوسي چې هغه به په ماشومتوب کې نو ماشومتوب هم دې ته یي که نه زموږ خپله ښه باغونه وو خو خپل به هم پرېښوستل او د خلکو خوړل به هم نه را به هم وړل هسې به هم شکولي وو بس او ضرر به هم خلکو ته رسوه خلاص. او کله د دغې غلا په وخت کې نیول شوي؟ او یو ورځ داسې سهار مهال و په غالب ګمان د انګورو وخت و زه هم یو بل کاکا زوی مې و نو دا مې انګورتاک ته خیزولی و چې انګور وشکې او زه ورته لاندې ولاړم دې وخت کې هغه کور والا راغلل زنانه وه نو د انځرو چنګ ورسره و کړکی مونږ ورته وایو دا ورسره و نو زه ترې وتښتېدم هغه په دې انګورتاک نه ښتی او دی له دې په کړکي لاندې نه وهي زه ورته لرې خان نو هغه زما لپاره ډېر جالب و همدلته هغه وایي که نه وایي چې کم از کم وایي تا خو ورپسې تیږې وارې کړې وایي چې اوس زه پرېښی وایي او څه شی به دې ویلي وایي دې په ځای چې ته ما خلاص کړې وایي خندلې دې راپسې فعالې. دا نو هغه د ماشومتوب شوخي او ضررونه چې هر ماشوم کې دغه خاصیتونه وي. هو بس هغه ماشومتوب ښه وخت و او ډېرې داسې کیسې شته داسې سړی یادوي. او ماشومتوب کې خپلواک صاحب په خپل کور کې په کوم نوم یادېده؟ لکه د ماشومانو باندې کورنۍ کې یو داسې د شوخۍ نوم ږدي؟ نو داسې خاص نوم ماته کور کې نه اخیستل کېده خو بیا هم ماته زه ډېر ډنګر وم ماته به یې وچ ویلې. وچ اوس څه وایي؟ اوس خو خپلواک صاحب وایي او ټول راته خپلواک وایي. هغه خپل نوم باندې مې زیاتره کسان نه پېژني حتی پلار مې هم کله ټوکو کې وایي خپلواک صاحب هغه موږ ته داسې عجبه ښکاري ځکه ټول اوس درته موږ وچ ووایو احساس به څه وي؟ نو ډېر وخت شو هغه احساس به نه وي خو ولې که یو څه وخت مخکې وایي بیا به هغه د ماشومتوب د مینې احساس به هم که نه کورنۍ کې به ټول. ژوند دې د کوم وخت خوښېږي؟ ماشومتوب، ځواني که زړښت؟ نه په ټوله کې شکر الحمدلله زما د ځوانۍ وخت ډېر خوښېږي او اوس چې کوم ژوند روان ده نو زما د ژوند غوره شیبې به هم همدا او ډېر راضي یم همدغه ځواني مې خوښېږي. او ماشومتوب کې لومړی به د ماشومتوب ستا ژوند راواخلو بیا به وروسته ځوانۍ ته راځو ځوانۍ نه به همداسې مخته ځو. ماشومتوب کې به چا ډېر ګران وي؟ په تا څوک ډېر ګران په خپله کورنۍ کې په چا دې ډېر باور کوه؟ زه په مور او خویندو ډېر ګران یم په ټوله په مور ډېر زیات ګران یم ځکه چې زه کور کې داسې کس یم چې د مور او خویندو ډېر خیال ساتم او خاص کر د مور یعنې که کور کې امر کېږي اول امر به مور په ما کوي که نه چې دغه څیز راوړه یا دغلته ځو یا زه چېرته بوځم نو په مور ډېر ګران یم. نور څو وروڼه لرئ؟ الحمدلله له ما نه غیر 5 نور وروڼه شته. نور وروڼه به دې درسره ګوري ولې دا موږ پسې چېرته ټانکونه ګرځي که څه؟ نه هغوی په دې پوهېږي چې زه په مور ډېر ګران یم او دا خبره مې مور هر وخت کوي چې که نه چې زه د هغې تبه ساتم هر ځای ته یعنې هغه ما سره داسې ده لکه ملګرتیا غوندې م ده زه د مور لپاره همدلته اوسېږم هم او ډېر پرې ګران یم. خپلواک صاحب چې و په ساده معنا وچ باندې یادېده یا په سردار یادېده کله خپلواک صاحب خپلواک شو او بیا دا چې د هیوادوالو او افغانانو زړونو ته لاره پیدا کړه او په ملي سطحه او بیا په نړیواله سطحه خپلواک شو؟ که زه ووایم اوس هم چې ما ته د پوهنتون یا د مکتب ملګري پوهنتون ملګري خو زیاتره خپلواک وایي ځکه پوهنتون دوره کې خپلواک تخلص ما کو نو کله چې مکتب ملګري ما وګوري ما ته سردار اکا وایي یا سردار وایي ما ته ډېر خوند راکوي داسې یو ډول احساس کوم که نه هغه وخت مې رایاد شي هغه مینه مې رایاده شي. خو کله چې زه پوهنتون ته کامیاب شوم کله پوهنتون ته لاړلو موږ ننګرهار خوږاڼو ته یو ځای ته لاړلو نو هلته زما یو ملګری و خپلواک تخلص کو هغې نه مخکې زموږ دا کورنۍ نوم نیازی ده ټول موږ نیازي تخلص کو نو هغه تخلص ما ډېر خوښ شو هغه ملګري ته ما وایم دا خپلواک تخلص به زه کېدم که ستا خوښ یي بیا هغه راته
ته صحیح د مشکل نشته دا وي دا خو تخلص هر څوک کوي شي رښتیا کله چې اتاق ته راغلم ولې هلکانو زما نن نه بعد خپلواک تخلص هغه اتاق کې څه هلکانو هغوی ټولو خپلواک تخلصونه کړه اوس تقریبا موږ بسته ډله یو لس 12 کسانو ته نه به هم تعداد اوښتی یو هغه وخت کې اتاق کې ټول هلکان ملګري بیا خپلواک تخلص هم کوم همداسې اوس یو ټیم یو او خپلواک صاحب مخکې له دې چې ما تاسو سره پادکاسټ کې کینو خبرې وکړو کیسې وکړو تاسو ویل چې ما هم تعلیم او تربیه لوستې ده هم ژورنالیزم لوستی دی هو الحمدلله کوم فکر و چې د تعلیم او تربیې سره څنګه کې دی ژورنالیزم هم لوستی دی زما ماشومتوب نه ژورنالیزم ډېر زیات خوښېده که رښتیا درته ووایم ماشومتوب وي نو کله کله سړي ته ناویلې کیسې دي زه به هم داسې د زړه خبره درته وکړم زما به دا سندرغاړي ډېر خوښېدل ما به ویل زه به یو وخت کې غټ سندرغاړی نو وخت په تېرېدو سي سړی پوه شي که نه سي کام او قبیل او ژوند ته وګوري یعنې دغه ماشومتوب پکې بیل بیا چې ځواني شي بیل بیا زما دا ژورنالیزم ډېر زیات خوښېده داسې زه تعلیم و تربیې ته کامیاب سلم نو بیا څنګ کې مې ورسره ژورنالیزم هو هغه مې ولوسته اوس او دغه د سندرغاړو خبره دې وکړه کوم سندرغاړی ډېر خوښېده هغه وخت کې نوید محبت په نامه باندې یو سندرغاړی و هغه به ډېر خوند راکوه تقریبا څه فکر وکړو 20 سندرې به مې ورته له یاد زده اوس مې نه دي نه اوس مې نه دي زده ځکه ډېر وخت وته تقریبا د موسیقۍ کومه علاقه کولی شي نه زه په 2018 کې زه یو پیښې سره مخ شوم له هغې وروسته زما موسیقي نه خوښېږي او نه یې اورم داسې دوامداره یې نه اورم او نه مې داسې شوق ورسره شته ده ژورنالیزم خو دې ولوسته ډېرو ملګرو ژورنالیزم لوستی دی خو مګر په دغه فیلډ کې نه دي پاتې شوي یا خو احساس ورسره نشته د خپل مسلک او یا وس یې نه رسېږي او یا نورې ستونزې څنګه میډیا ته راغلی سوشل نړۍ ته مو څنګه فکر شو له چا متاثره شوئ چې دغه نړۍ ته راننوتی او اوس نو ماشاءالله تر دغه ځایه رارسېدلي د هر کامیاب ملګري تر شا د ملګرو لاس یو خاص کر سوشل میډیا داسې بخش ته چې ته پکې کوشش وکړې یو ځای ته رسېږي په لومړیو کې ډېره سخت وي کله چې ته شروع کړې خو زموږ له لومړیو نه زما له لومړیو نه سوشل میډیا ډېره زیاته خوښېدله او داسې وخت راته که نه چې ما به خپل هغه مصارف هم سوشل میډیا باندې مصرف کول نو یو وخت کې دا مینه شوق بیا وروسته په کاروبار باندې مسلک باندې بدل شي نو هغه وخت کې ما فکر نه کوم چې زه د په سوشل میډیا کې دومره مخکې لاړ شم ما د سوشل میډیا نه یو څوک وپېژني یا د عزت عاید ترلاسه کړم یا دغه برخه کې دومره مخکې لاړ شم په رسمي توګه ما کومه دنده نه ده کړې خو ولې شخصي اکاونټونه یا په سوشل میډیا کې ډېره تجربه لرم څوک دې کتلي وو په لومړیو کې چې ته دې ته وهڅولې چې ته په سکرین راشي په ریکارډ راشي داسې خاص څوک نه و هغه وخت کې افغانستان کې داسې لایف سټریم چا نه کو ما چې کله شروع کړو نو شعیب ستانکزي په نامه باندې یو ملګری و هغه کو قسم موږ سره بلدیت نه لره بیا هغه ما پسې مسج وکړو چې نام خدا ته ډېر تکړه او زه ډېر کلونه کېږي دغه برخه کې کار کوم پوهېږم په انګلیسي باندې سیستماتو باندې بیا هغه ما سره ډېر کومک وکړو له همغه نه متاثر هم شوم که نه چې هغه ویلې زه دومره عاید ترې لرم او دومره خلک مې پېژني دومره ما یو شوق او ما به د شوق په بڼه باندې لایفونه کول خو هغه بیا په دغه سیستماتو پوه کړم چې سوشل میډیا څه ډول کارېږي څه ډول ترې استفاده وکړې څه ډول پکې مخکې لاړ شي څه ډول یې هغه منفي اړخونه نه ځان وساتي نو هغه را سره لږه مرسته کړې ده یعنې شعیب ستانکزی چې په دغه فیلډ کې ته مسلکي کړي هو مسلکي شعیب ستانکزي او دلاور توتاخیل په نامه باندې حاجي باندې میډیا کې ډېر مشهوره ده هغه ملګری مې داسې ما سره ډېر زیات کومکونه هم کړي دي او د همغوی اوس هم یعنې که زه څه یم میډیا دغه زما ټول اکاونټونه د همغوی پاسورډونه یم همغوی سره دي هر څه همغوی سره دي یعنې زه د هغوی په لاس نه کنټرول یم که نه غواړي که نه ما سره هېڅ اکاونټ نشته همدوی دواړو هو کلي هغوی سره ده دوی دواړو ډېر تشویق کړی یم او ډېر داسې 8 ساعته به راسره ټلیفون کې غږېدل او زه به په دې سیستماتو که نه زه په سوشل میډیا کې ډېر مخینه یا مخکې مې داسې کار نه و کړی نو نوی راغلی وم په کاپي رایټ او په دې سیستماتو نه پوهېدلو نو دا شیونه راته شعیب او دلاور توتاخیل یعنې حاجي دوران راښودلی دي او اوس وخت په سوشل میډیا کې څوک خوښې د چا کار خوښې د چا نه متاثره زما داسې خاص
بس وایم خو هر هغه څوک چې سوشل میډیا کې کار کوي د افغانستان وي یا په ټوله کې پښتانه وي نو زما ډېر زیات خوښیږي که هغه هر فکر سره راغلی هر ډول ویډیوګانې کوي یا کنټینټ کاری هغه زه تشویقوم او یو کار دا چې هغه زه فالو کوم یعنی تعقیبوم زه دا په دې فکر یم چې ولې نور نړۍ کې خلک له سوشل میډیا څخه عاید ترلاسه کوي یا پرمختګ کوي سوشل میډیا دا نه ده چې یو سړي ته لایک ورکړي یو کمنټ پې وکړو بس خلاص سوشل میډیا دا ده که په یو وطن باندې ستونزه راځي هغه څنګه نړیواله کړي په یو سیمه باندې ستونزې راځي هغه څنګه په یو کور کې ستونزه پیدا کېږي هغه څنګه نړیواله کړي نو همدغه فکر دا چې زه هر هغه کس په افغانستان کې په سوشل میډیا باندې داسې وخت راځي چې ما ته ځینې وخت کې ملګري منفي کمنټ کوي په سوشل میډیا باندې چې زه کله د هغه اکاونټ ته ننوځم هغه سوشل میډیا برخه کې کار کوي تاسو باور وکوئ که هغه ما ته څومره نیګیټیو خبره کړي منفي خبره یې کړي زه له هغې خبرې ورتېرېږم او خوند راکوي زه وایم چې پرېږده یو څوک دومره جرأت کوي چې په هغه په ما باندې انتقاد وکړي او نو زه په هغه برخه باندې فکر کوم نو زه ډېر خوشحالېږم داسې خاص څوک نشته چې تعقیب یې کوم خو ولې ټول هغه کسان چې سوشل میډیا کاروي ټول تعقیبوم که هغه له صفر یې شروع کړي او که ډېر لرې تللي که څه هم دغه پوښتنه ما لږ څه ځواب کړې ده خو بیا هم دا چې ته داسې خاص له کوم ځانګړي شخص څخه متاثره نه یې او یا د چا په لار نه روان په خپل فکر خپل نوښت روان خپلواک څوک خوښوي د خپلواک خوښوونکي څوک دي زه فکر کوم هغه څوک چې ورزش خوښوي خپلواک خوښوي او څوک چې د افغانستان کرکټ خوښوي هغوی خپلواک خوښوي څوک چې د افغانستان لوبغاړي خوښوي هغوی ځکه خپلواک مخکې خپلواکو یا سردارو خو چا نه پېژنده کله چې د لوبغاړو تشویق شروع کړه کله چې کرکټ ته کار شروع کړه نو له هغې وروسته زه داسې خاص ځانګړنه نه لرم غیر له همدغه خبرې نه چې زه په لوبغاړو خبرې کوم تبصرې کوم یا د هغوی لایفونه د دنیا په هر کونج کې هر لیګ کې چې افغان لوبغاړی لوبېږي زه د هغوی لایف سټریمونه افغانانو ته رسوم نو ښکاره خبره ده هغه څوک خپلواک خوښوي څوک چې د افغانستان کرکټ خوښوي د افغانستان لوبغاړي خوښوي نو زه داسې خاص ځانګړنه نه لرم چې هغوی زه یو فکر وسم یا یو داسې کارنامه ولرم لکه یو څوک بوکسري هغه یو څوک خوښوي یو څوک بل داسې یو ټیلنټ پکې وي نو زما تعقیبونکي هغه خلک دي چې کرکټ خوښوي ورزش خوښوي او د افغانستان اتلان خوښوي او خپلواک صاحب لومړنۍ ویډیو کومه یوه وه چې تا ته دومره شهرت درکړ او ته یې د خلکو په زړونو کې ځای کړې د خلکو په زړونو کې ستا لپاره کورونه جوړ شو کله چې ما زه ډېر پورې لایف سټریم کاروم او همدې برخې نه زما ویډیوګانې ښایي ډېر کم کسانو ګوري خو لایفونه مې ډېر خلک ګوري تقریبا تلکونو پورې کسان زما لایف ګوري کله په افغانستان او زیمبابوې لوبې وې فکر کوم 2010 شاوخوا به نه وروسته که نه نو زما دغه سیستم شروع شوی ده شاوخوا 15 کاله 6 کاله کېږي 20 کال نه نو په لومړیو سرونو کې موږ د افغانستان یو ځای کې میچونه و هغه لوبې نه په کرک بس باندې ښودل کېدلې او نه په تلویزیون باندې ښودل کېدلې یو ویب سایټ نه پوهېږم چې هغه وخت کې زه عبدالجامع خپلواک په نامه باندې مې یو ملګری ده زما د میډیا تقریبا 90% کارونه همغه کوي او بس مشهوره پکې زه یم او هغه ډېر وخت په کامره نه راځي او نه خوښوي چې په کامره باندې راسي نو هغه راته ویلې راځه لایف به کوم ملګرو ته همدغه موبایل هم نیولی و د سکور کارت ته او خبرې هم کولې نو ما سره له همغه ورځې وروسته دا ایډیا پیدا شوه چې زه به دغه کار باندې دغه بخش باندې کار کوم کله چې زه لغمان ته راغلم ننګرهار نه رخصتۍ باندې کور کې زموږ د تلویزیون اجازه نه وه ما تلویزیون واخیسته په خپلو شخصي پیسو باندې محصل هغه وخت کې محصلتوب کې سړی ډېر غریب هم وي که څه هم زموږ اقتصادي وضع دومره بده نه وه خو بیا هم محصل وي نو ما تلویزیون واخیسته کله چې لایف راتللم نو هغه د لایف سیستمات راته نو داسې خاص نو معلوم که نه خالي تلویزیون ته مې نږدې موبایل ایښی و یو بل ملګري راته زنګ ووایه اظهار په نامه باندې دا انجینر ده اوس په پکتیا کې وظیفه لري هغه راته زنګ ووهه وی سرداره دا موبایل لږ لرې کېده لکه څنګه چې په کامره کې عکس زوم کوي داسې دا لایف را زوم که زوم کېږي نو بیا له هغې وروسته مزه لرې کېناستېدلم هغه لایف بیا په سم شکل راغی نږدې سې ناست وم داسې یو رقم انعکاس غوندې کوو هغه یې کوو نو بیا هغې نه وروسته 200-300 نفره به کېناستېدل چې سبا زه لایف راغللم همداسې یو
3 میچ او فکر کوم که 4 میچ او که 5 میچ او خو دغه روستي میچ کې زما تعقیبون کې 2000 ته ورسید زما زر ټلیفون راوخ بل ټلیفون را سره نوکیا او د عبدالجامي ته زموږ هله ملې زمونږ په ساده لحاظ باندې ورته خوریا ملې ته وګوره 2000 کسان راته ناستي هغه زر هغه بناستو هغه الته کلی کې اوسېږي هغه بناستو ګروپونو کې براتر شیر کوم ما به کمیټي کوله بیا نو یو وخت داسې وخت راغی چې زما یو لایف 1,00,000 کسان وکته 1,00,000 کسان وکته په واتس اپ کې به دواړه لګیاو هغه نو داسې وخت چې ما ډېر لایفونه کړي 50,000 شپېته زره کله 1,00,000 ما بیا یو ځانګړی احساس وکړ خوند راکړه نو هغه د افغانستان او د پاکستان میچو فکر کومه په غالب ګمان باندې بیا دویم لایف کې همداسې 1,00,000 ته ورسېد هغه د 2024 کال نړیوال جام کې د هغه د امریکا او د پاکستان میچ اوس تقریبا 1.5 شاوخوا کسانو کته هغې نه مخکې د هند او د افغانستان میچ زیات ملګري به کیدی شي ترې خبره مي 2023 ورلډ کپ کې زما هغه لایف ډېرو کسانو کتلی او بیا دغه افغانستان او هند سوپرا ورته ګلبدین او هغه ورځ 50 والا سوپرا ورته موږ 2 ځله سوپرا ورته لاړه هغه میچ تقریبا ډیرو کسانو را سره تعقیب کوو زما د لایف سټریم تر ټولو همغه مشهوره لایف و چې زه همغه نه ډېر زیات مشهوره سلم یعنې ستاسو شهرت هم د لایف نه پیدا هو لایف نه زه لایف کوم نو زه داسې خاص ویډیوګانې اوس لږ لږ مې شروع کړي دي خو مسلکي نه کوم یوازې لایفونه کوم کوشش کوم همدغه بخش ته تر ټولو زیات لایف ته خلک چې تا ته ناست دي اصل لایف یې کتلی کومه ویډیو څونه پاتې وکړله زما داسې دقیق نه یادېږي خو 3 ځله 4 ځله داسې لایفونه راغلي چې ما ته له لکو نه ډېر کسان ناست یو دا په افغانستان کې په پښتنو کې یعنې چې ته په پښتو یو چاته لګی دا ډېر زیات سخته ده هغه چاته معلومیږي چې دې بخش کې کار کوي او ځینو ملګرو سره سکرین شاټونه هم شته ده ما سره خپل هم سکرین شاټونه شته ده نو دا ما د مینې لپاره ساتلي دي چې دومره خلکو مینه را کړې ده نو د افغانستان او د هند میچ شل وریزه میچ 2 ځله سوپرا ورته لاړه هغه تقریبا 1,80,000 که 8,000 کسانو تعقیبو هغه زما لپاره غټ میچ او د پاکستان او د امریکا میچ هغوی هم فکر کوم سوپرا ورته لاړه 2024 ورلډ کپ کې او نیمه سکرین باندې لایف باندې ډېر کسان نه راځي هغه میچونه هم فکر غالب ګمان سهار وخت کې وو که څه وخت کې وو خو د دوی میچ ماښام اوس خو ډېر وخت ته نه مې یادېږي نو دغه 2 میچونه اوس ما ډېر تعقیبونکي پکې او خپلواک صاحب اکثره ملګري وایي چې خپلواک صاحب له سوشل میډیا ډېرې زیاتې پیسې لاسته راوړي سړی میلیونر شوی دی او اوس موټرې لري خپلې کاروبارونه لري دا واقعیت لري نو ما لومړیو سرونو کې دا خبره وکړله یو وخت کې یو شو کې سړي یو لوبغاړی کرکټ کوي د دې لپاره کوي ځان باندې مصرف هم کوي چې هغه خپل شوق پوره کړي یو وخت کې دې ځای ته ورسېږي چې هغه یو برانډ جوړ شي لکه راشد خان نو دغه سوشل میډیا هم داسې برخه ده لومړیو سرونو کې ما شوق کو داسې وخت راته ما ته به کور کې د جامو لپاره د نور څه لپاره پیسې راکړي یا به ورونو خرچه راکړه د پانتون که نه ما به په سوشل میډیا باندې خرچ کولې ما به کوشش کو چې یو اړخ ته یا به مې موبایل واخیسته یا به مې مایک واخیسته نو هو الحمدلله اوس ښه عاید ته لرمه میلیونر خو نه یم خو ښه عاید ته لرم په افغانستان کې ښایي ډېر کم کسان وي زما که درته عاید ولري له سوشل میډیا څخه دغه عاید به یادوو مثلا په یو ویډیو کې تر ټولو ډېرې روپۍ څومره ګټلې دي څومره پیسې دي ګټلې دا یو درس دی زموږ ستاسې ځوانانو ته یو فکر دی چې باید کار وکړي او هر څه چې څوک هڅه پکې کوي کوشش کوي ضرور یوې بریا ته پکې رسېږي زما په ان باندې زه همدا فکر لرم چې د افغانستان ټول هغه لوستي کسان هغه لوستي ملګري دوی ګیله کوي چې وظیفې موږ ته نه پیدا کېږي سوشل میډیا ته دې راسي بل بخش دې ونیسي یوازې سوشل میډیا نه زه په سوشل میډیا کې یعنې تجربه لرم زه ځکه دا خبره کوم چې سوشل میډیا ته دې راسي ښایي داسې ډېرې لارې طریقې وي نو ما مخکې مو ویلی چې شکر د ښه عاید ته لرمه داسې معلوم خو به ویډیو راته نه وي خو داسې پوسټونه ویډیوګانې هم راغلي تر $50 په یو پوسټ باندې یو ویډیو باندې ما ته پیسې راغلي دي او ښه عاید ته لرم هغو ځوانانو ته وایم
خو افغانستان کې یو ستونزه دا ده چې ته له سوشل میډیا څخه پیسې ووایې چې زه ترې پیسې ګټم هغوی داسې فکر کوي چې ته دغه فعالیت کوې یوازې د پیسو لپاره کې خو ښایي ډېر کم وخت کېږي زه به ترې پیسې ترلاسه کوم هغه کلونه وخت چې ما د دې لپاره کار کوو هغې وخت کې پیسې نه وي نو په همدې خاطر باندې زه ځوانان باید چې هر برخه کې وي کار وکړي نو انشاءالله پرمختګ مې بیا آخره کې پیسې مې او دغه عاید چې تا ته راځي تر 500 یا متوسط ډول باندې تر $80 به کېدای شي په یو ویډیو راغلی په یو پوسټ راغلی په متوسط ډول باندې د میاشتې څومره پیسې ترې ګټلی شي نو زه او هغه د عبدالجامع خپلواک په نام باندې ملګری مې ده تر ډیره سوشل میډیا کې شریک یو او زه کوم تا ته ما مخکې هم ویلې چې 90 سلنه کارونه پوسټونه سیستمات زما هغه په مخ باندې وړي او ډېر کوشش را سره کوي نو لکه پیک استه چې عادي میاشتې مې 500-600 پورې ډالر عاید راځي چې بیخي هغه کار هم ونه کړي نو دغومره اوس الحمدلله هو چې کم اندازه کار هم وکړي 601 کس ته پاتې کېږي دا ډېره مهمه خبره ده خپلواک صاحب چې څوک په کور کې په آزاد فکر سره ناست دی ښه په آرام سره ناست دی هغه د میاشتې $500-600 ګټي مګر داسې استعدادونه شته دي او داسې خوارېکښ ځوانان شته چې په میاشت کې په 800 په 2000 یا په 10,000 پر دې خلکو سره مزدوران دي ضرور نه ده چې یو انسان دی همیشه لپاره په وظیفې پسې لاړ شي دا یو فکر دی د هغوی لپاره چې باید کار وکړي دنیا کې تر ټولو مهمه څه فکر ده او زه فکر کوم تر فزیکي کار ذهني کار ډېر سخت ده او ډېر کار غواړي هغه څوک چې مزدوري کوي ستړی به شي را به سي ماښام به پرېوځي دمه به وکړي سبا به بیا کار ته لاړ شي خو کله چې ته ذهني نارامه یې هغه خوب هم په سمه معنا نه کېږي نو زه ځوانانو ته وایم فرض نه ده چې تاسو ځان داسې جوړ کړئ چې حتمي 20 منه بار یوسئ نه تاسو له خپل فکر نه کار واخلئ په خپل فکر زه دا نه وایم چې زه د ډېر داسې پوه یم یا هغه یم خو خدای هغه لار را برابره کړې ده نو زه غواړم خپله تجربه تاسو سره زه د تجربې په اساس باندې وایم تاسو ځوانان هستئ زه چې څنګه کوی شم تاسو هم کوی شئ او هېڅ څوک داسې نه ده چې هغه دې ونسي کړلی نو داسې فکرونه وکړئ نوي نوي فکرونه خلکو سره پیدا کېږي تجارت پیدا کېږي بل لاره یوازې سوشل میډیا نه ده چې تاسو پې کار وکړئ خو نن سبا که تاسو پاکستان وګورئ بنګلادیش وګورئ هند وګورئ دا سوشل میډیا نه هغوی خلک تقریبا د دولت 10 سلنه خو په پاکستان کې تقریبا دولت 70 سلنه بودیجه دغه ځوانان خلک له دې سوشل میډیا نه پیدا کوي هغه مختلفې برخې دي یوازې نه دي چې فیسبوک ته دوی ناست یا ټیک ټاک ته ناست دي هغوی مختلفه تجارتونه پکې لري یا دکانونه پکې لري که نه اوس خو په سوشل میډیا کې دا هر څه راغلي دي نو زه خپلو ځوانانو ته یم په افغانستان کې دغه برخه ډېره کمرنګه ده او الحمدلله موږ اوس ورته ډېر کار شروع کړی زما خپله شخصا ځوانان ډېر تشویق کوم د دې برخې ځانګړي ملګري لرم 10-12 ته رسېدلي دي نو زه کوشش کوم چې وخت کې دغه وخت راشي چې زه خپله داسې یو ټیم ولرم چې 10 سلګونه او زرګونه ته ورسېږي بالکل انشاءالله او خپلواک صاحب د میډیا سره څنګه کې روزمره کوم کاروبار کې څه مصروفیت زه پانتون نه مخکې پلار سره دکان کې کېناستېدم زما پلار دکان کوي نو له پانتون وروسته کله چې زه له پانتون فارغ شوم کرکټ مې کو تر ډېره مې کرکټ وکړ او اوس داسې خاص کار ورسره نه کوم همدغه کور کې یم او د کور چې کومه سودا یا څه ضرورت وي هغه راوړم نو خاص ملګري به مې چې ښه په تیارې پیسې وګټلې او په تیاره حساب یې و الحمدلله اسانه ده لکه چاته احتیاج نه یو کوشش کو چې خپل هغه ذهن نارامه کو خو ځان ته سهولت برابر بالکل د بل ته د لاس نیولو یا مجبوریت دا ښه ده چې سړی خپل فکر وکړي خپل کار وکړي خپل نوښت وکړي هو معلومه خبره ده خپلواک صاحب تر کومه به دغه زغل جاري دغه مزل به جاري کوم کاروبار ته پلان شته کوم زیری شته کوم نوښت شته په راتلونکي کې که نه تر پایه به همدغه میډیا یو خپلواک وي زمونږ خپل شخصي کاروبار هم شته ده پلار مې دکان کوي زما بل رورم دکان کوي مشهور رور مې ده مخکې د موبایلونو دکان کو اوس د خوراکه فروشي دکان او همداسې فکر سره د
سوپر سټور پکې رم ورسره شته د همدې لنډو ورځو کې. خو زما بل ما نه مشر ورور ده هغه د موټرو بارګین لري یو په کابل کې یو په هرات کې. نو کاروبار شته ده خو زما چې څومره زه فکر کوم زه کوشش کوم چې په سوشل میډیا کې اوسېږم داسې ډېرو لارو چارو ته لاس نه اچوم چې زه له دې سوشل میډیا له برخې نه ګټه په استفادې سره زه دلته لاس کاروبار شروع کړم یا دلته کاروبار شروع کړم. زه کوشش کوم چې څه ډول مینه ما سره اوس هیوادوال کوي ملګري کوي خدای ناخواسته د دې باعث نشي چې زما له کاروبار نه سره کمرنګ شي. لکه څنګه چې تاسو د افغانستان ډیر غټ سوشل ورکران لیدلی هغوی لومړیو سرونو کې ډیر خلک مینه ورکوله کله چې هغوی اعلانات شروع کړو کاروبارونه شروع کړو هغوی داسې فکر وکړو چې دغه افغانستان کې ستونزه دا ده چې خلک فکر کوي چې دا د خپل فالوورس دا سوشل میډیا ملګري دا پلوري او دا پرې خپل کاروبار. نو زه داسې خاص فکر نه لرم او نه یې کوم. نو همدغه سوشل میډیا کې کار کوم او پلان مې دا ده چې انشاءالله چې یو ښه رسنۍ ولرم لومړیو سرونو کې یو ښه معیاري راډیو له هغې وروسته که وس او امکان و د دې برابر ورته نو یو ښه تلویزیون په افغانستان کې د سپورټ لپاره مینوال لپاره جوړ کړم. زموږ ځای پکې پرېږده. نو انشاءالله ټول هغه کسان داسې تلویزیون به جوړوم چې هغه خلک چې چغې وهي ما ته مسج کوي سلګونه کسان ما ته د ورځې مسج کوي چې هله په تلویزیون مې دا کوډ راځي په تلویزیون مې دا کوډ. داسې یو تلویزیون په افغانستان کې داسې یو رسنۍ چې هغه یوازې کرکټ یوازې فوټبال یوازې والیبال ته کار وکوي نور په هیڅ رقم خپرونه ونه چلیږي. هغه دنیا په هر لیک کې د افغانستان د لوبغاړو لوبې په لکونو په میلیونونو په قیمت به د افغانستان خلکو ته راوړو او خپرو به ورته. او روسي پوښتنه د ستاسو د مسلک او مسلکي ملګرو په تړاو بیا ورځو ستاسو شخصي ژوند ته په لغمان کې په روسي کې ډېر لکان لکه سهیل ساحل صهیب لونګین په نوم دا ډول دهقان بوی په نوم یو ملګری دی ډېر زیات رامخته شول په میډیا کې راښکاره شول په سکرین راغلل په ریکارډ راغلل خلکو ډېر زیات خوښ کړل. دغه فکر دوی سره د کومو شو تاسو سره به ضرور ناسته شوي کوم سوچ و کوم فکر و داسې کوم څه و چې دوی میډیا ته راغلل؟ داسې حساب داسې د لغمان کوم هلکان چې دي یا د افغانستان کوم هلکان چې دي اوس نوي فکر سره سوشل میډیا ته راغلي دي. که تاسو سهیل وګورئ که نور ملګري وګورئ په لومړیو سرونو کې دغه ډول نه روان لکه اوس چې څنګه دوی مشهور دي. سهیل ډېر وخت نه سوشل میډیا کې کار کوو موږ سره دلته همسایه پاتې کېږي ماشومتوب نه زه پېژنم. نو خو دغه سوشل میډیا ما مخکې مې وویل که نه یو وخت په شو کې بیا یو څه وخت چې تېر شي سړي ته لارې طریقې ورځي سیستمات ورځي چې کوم ډول حالاتو کې سړی ویرل کېږي په کوم خبره باندې سړی مخکې ځي همغه بخش رانیسي. نو اوس وخت کې چې د لغمان کوم هلکان روان دي زما په ان باندې ډېر ښه فکر سره روان دي. یو خو که دوی پې عمل کوي که نه کوي خو خلکو ته یې ګټه رسیږي. سهیل ویډیوګانې خاص کر ډېرې زیاتې مخکې ځي او ډېر ښه کنټینټ جوړوي ډېر ښه کنټینټ باندې کار کوي. همداسې ساحل دي صهیب دي که نه ټول تقریبا دوی یو ټیم غوندې ده. که څه هم زه په ټیک ټاک کې ډېر داسې فعال نه یم خو دوی ډېر څارم ته ودرې چې پلانکی څه کوي ته ودرې بستانکی څه کوي په کوم ډول مخکې روان ده. دوی زما مخکې داسې راپورته سو ډېر مخکې لاړل او ډېر زه خوشحاله یم ورته چې په لغمان کې مې یو څوک داسې شته ده چې زما هم فکري دي زما د سوشل میډیا ملګري دي نو ډېر ښه روان دي او ناستې مو ورسره ډېرې شوي دي خو په دې برخه باندې مې ډېر بحث ورسره نه یې کړی. خپلواک صاحب راب شو ستاسې شخصي ژوند ته دوهمه برخه ده او زموږ په پاډکاسټ کې اکثره په دوهمه برخه کې د هر ستوري هر پیژندل شوي نوم په شخصي ژوند غږیږو. لومړۍ پوښتنه د همدغه میډیا لپاره د کومې قربانۍ ورکړي دي؟ داسې خاص نه خو داسې وخت راغلی داسې پلار ماته د جامو لپاره کالي پیسې راکړلې زه پې لاړلم انټرنیټ مې پې پال کوو د افغانستان میچ نو کور کې راته غوسه ووایي دا لوبې درته څه درکړل خو کالي به دې ځان ته کړي وو. نو داسې وختونه هم راغلي دي. مطلب د خپل شخصي خوراک او جامو لباس خرچه دي په میډیا باندې لګول؟ هو داسې وخت راغلی داسې زموږ خپلوانو کې واده او زما د افغانستان لوبې زه هغه واده ته نه یم تللی نو لوبه مې خپره کړې ده او د دې شاهدان زما خپلوان خپله دي. یعنې روابط او خپلوي دي هم د میډیا او شوق قرباني کړې مې ده. او خپلواک صاحب
د میډیا نه د رسنۍ نه کله د مینې وړاندیز شوی د واده کوژدې غوښتنه شوې؟ نه داسې خاص نه، ځکه زه تر ډیره د میډیا له اړخه دغه برخه کې کار نه کوم، خو داسې مسجونه شوي دي چې ډیر تشویقي، ډیر خوند مې ترې اخیستی، خو د مینې او یا د واده وړاندیز راته تر اوسه نه ده شوی. درته ویل نه دي چې آی لو یو؟ نه دا مسله ما کې نشته ده. او بله مسله د کور کارونو سره څنګه یي؟ کور کار کولی شي؟ یو خو ستا خپل کارونه دی چې مثلا د باندې دوکان نه یو څه راوړه، یو د کور کارونه دي مثلا لوښي مینځل دي، جارو وهل دي، کور صفا کول دي. نه ما خو لا واده نه ده کړی، نو جارو ډېر زیاتره هغه خلک وایي چې چاسې واده کړی او آمادګي نیسم، خو نه د کور په کارونو کې زه ډېر لټ یم، حتی چې سهار پاڅېږم هغه خپله بسترم نه ټولوم، نو کار خو ډېر لري. دا خو باید ستا زده شي. تر اوسه هم نه ده کړې، بیا چې خدای راوسته بیا به یې وکړو. او ودې ویل چې واده مې نه دی کړی، کوژده شوې یي؟ هو زه نامزاد یم او کوژده مې کړې ده. او دغه کوژده دې په خپله خوښه کړې که د کورنۍ په خوښه؟ داسې 50-50، ځکه زما هم خوښه وه او د کورنۍ مې هم خوښه وه، یعنې په ټوله معنا باندې تفاهم تر سره رسېدلی. مخکې له دې چې ته کوژده وکړې مینه دې کړې وه خو پټه وه؟ نه د مینې کیسه څه نه وه. زما کورودانه میرمن تعلیم یافته وه او زما تعلیم یافته ښځې ډېرې زیاتې خوښېږي، او نو هم اسلامي زده کړې کړي دي او هم عصري زده کړې کړي دي. خپلواک صاحب رنګونو کې کوم رنګ خوښې؟ د جامو رنګ کې، همداسې په عموم کې؟ زه تر ډېره مختلف رنګونه جامې اغوندم کوم، خو تور رنګ ډېر خوښوم. تور رنګ اکثره ملګري او ځوانان خوښوي؟ د هر چا فکر بیلي، خو تور رنګ داسې ښه رنګ یا په ټوله معنا باندې زما تور رنګ خوښېږي. یو چا په غاړه باندې جامې، بس تور رنګ خوند راځي. ژوند کې دې کله ژړلي دي؟ ډېر به م ژړلي، خو ولې نه، ژړلي م دي. داسې تر ټولو دردونکې ژړا دې کومه یوه ده چې تر اوسه دې یادېږي؟ دردونکې ژړا زما ماماګان زما وفات شوي دي، نو کله چې مې وروستی ماما وفات شو، هغه په موږ ډېر ګران و، ډېر زموږ د کورنۍ نظم، زما د ماماګانو هغه ټول سیستمات د ده په لاس کې و. کله چې هغه شهید سو، بس هغه ورځ ما ډېر ژړلی دي. او کله د شخصي د کوم ملګري له وجې، د مینې له وجې، د کوم شخصي ژوند چارو له وجې ژړلي؟ نه زه تر ډېره نه ژاړم او په زړه ډېر کلک یم، خو یو ځل مې بل هم ژړلي دي کله چې په 2021 کال آسیا کپ کې و، غالب ګمان باندې نسیم شاه چې په فضل حق فاروقي باندې شپږیزې ووهلې، هغلته ما بیا بې اختیاره وژړلې او په ژړا سوم. او کله چې په 2023 ورلډ کپ کې موږ له پاکستان څخه لوبه وګټله، هغه وخت هم بې اختیاره زه ناست وم، لوبه مې خپروله. کله چې دا لوبه د بریا شیبو ته نږدې کېدله، زما له دې سترګو اوښکې را روانې، ما نه ژړلې، لکه خپله مې زړه مې ژړلې، نو هغه د خوشحالۍ ژړا وه. او خپلواک صاحب ژوند کې کوم ډول خلک خوښوي، د کومو ځانګړتیاو لرونکي؟ زه ډېر کسبګر خلک خوښوم، څوک چې په خپل کار باندې ډېر فوکس کوي، که هغه هر بخش وي، نجار وي، دکاندار وي، سلمان وي، سوشل ورکر وي، څوک چې په خپل ژوند په چارو کې مصروف وي، ځان ته یو نړۍ برابره کړي، هغه د ژوند د تېرولو یو سیستم یې برابر کړي، هغه خلک ډېر خوښوم. او بل دا چې ژوند کې کله چې ته له ملګرو سره بنډار کې یا له ملګرو سره چکر وهې یا همداسې موسیقي اورې، کوم حالت ډېر خوښې؟ چکرې، بنډارونه، میلې، سفرونه؟ زه موسیقي ډېره نه اورم، او کله چې ملګري چېرته چکر روان یو، زه نه پرېږدم چې موټر کې یا بل داسې وسیلې چې موږ پکې سفر کوو دوی موسیقي چالانه کړي، که هغه هر ډول وي، نو زه وایم خپلو کې باید غورې سره وکړو، خبرې سره باید وکړو، نو خاموشه ماحول مې خوښېږي، اوس خپلو کې کیسې سره وکړو. او
او ځانځاني خو ډېره نه خوښوې؟ نو نه زه تر ډېره ملګرو سره پاتې کېږم چې یوه شپه موزګار یو موږ سره ناست یو کیسې کوو بنډارونه کوو. ژوند کې دې له چا څخه دوکه خوړلې؟ دوکې به م ډېر خوړلي، ډېر داسې ملګري چې سړی پکې په ډېر زیات باور کوي د ورونو په شان باندې، خو هغې وروسته خو داسې خاص څه نه دي راغلي چې یو چا را سره دوکه کړي او زه پرې ډېر مات شوی یم یا ډېر خفه شوی یم. او خپل یې چاته دوکه ورکړي؟ نه داسې خاص څه نه دي شوي چې ما چاته دوکه ورکړي. نه خپلواک صاحب مولوي صاحب دی؟ نه دوکه دغه وخت کې کېږي چې ته یو چا سره واده وکړې چې زه به دغه سیستم در سره کوم یا به دغه کار درته کوم، نو ته یې بیا ونه کې. نو په ټوله معنا باندې لومړیو سرونو کې داسې له وسه لرې خبره نه کوم. زه کوشش کوم څه چې ما کې ستی دنیا ته همغه څه وښیم، ملګرو ته همغه څه وښیم، نه داسې ډېر لاپې ورته کوم چې سبا زه پکې پاتې راسم لکه دوکه ورسره کوم، او نه داسې ډېر ځان کمزوری نیسم. د خپلواک صاحب دوه عادتونه، یو تر ټولو بد عادت، یو تر ټولو ښه عادت، کوم یو دي؟ زما تر ټولو ښه عادت به دا وي چې زه زړه کې کینه نه ساتم، چا نه خفه کېږم. که یو څوک څومره ما سره بد وکړي که نه، نو همغلته کیسه ختمه شي، بیا یې زه زړه کې نه ساتم. ښایي دا زما ښه عادت یا بد عادت وي. او بد عادت دا چې زه ډېر ژر باور کوم، ډېر زر سره کوم ملګری هغسې لومړي ځل سره مخ شو، زه داسې فکر کوم چې دا داسې فکر ونه کوي چې یا ځان جګي صاحب یا هغه سره ډېر زر هغه د ملګرتیا حدود یعنې پرې ګپ شپ ورسره لګوم. بلکل دا خو حقیقت دی، ځکه چې موږ سره په لومړي ځل مخ شو هم ډېر جانانه او ډېر خلوص. بله موضوع خپلواک صاحب، کوم څه د ډېر بد راځي چې ډېر زیاته غوسه درولي او ډېر زر په قهر کېږي بې او بیخي کنټرول نه وځي؟ زه په یو څه باندې ډېر زیات خفه کېږم او غوسه کېږم هم ډېر زیات، او خاص کر په سوشل میډیا کې. کله چې یو تا ته د کورنۍ کنځلې وشي په کمنټ کې یا بد رد وشي او ته ننوځې دا سړی په سنتو برابر وي یا هلته په آی ډي ادرس کې داسې لیکلي چې د فلانکي ځای محصل یا د فلانکي ځای فارغ، نو ما ته دا حالات ډېر زیات غوسه راکوي او ډېر زیات خفه کېږم، ډېر پرې غوسه کېږم. ځکه چې یو لوستی کس باید ډېر زغم منونکی وي، یعنې ډېر څه باید ومني. او بله موضوع، که چېرته خپلواک صاحب د تمثیل برخې ته راځي، د فلم نړۍ ته راځي، ځکه چې سوشل میډیا ده او چېرته ایکټینګ کوي، نو په کومه برخه به کار کوي؟ په کومه برخه کې به ستوری جوړېږي؟ زه فکر کوم ما نه به اکټر جوړ نه شي، ځکه زه اکټینګ بیخي صفر یم او زه اکټینګ نشم کولی، بیخي اکټینګ نشم کولی. یعنې که سوشل میډیا ده خلک ژاړي پکې، خاندي پکې، یو داسې کوي چې کنټینټ خلکو ته جالبه کړي، خو ما کې داسې تر اوسه داسې اکټینګ نشته چې زه پکې مخکې لاړ شم. نو زه فکر کوم زه به هلته ناکام یم. خپلواک صاحب درېیمې برخې ته رسېږو او درېیمه برخه کې لنډې پوښتنې او ځوابونه دي، یو به انتخابی یا به یو غوره کې یا به د خپلې خوښې یوه خبره کې. صحیح ده، خو هغې کې به تشریح نه راکړې. صحیح ده. څو هغه پوښتنې ملګرو سره همداسې پاتې شو، د بل ځل لپاره دا غوښتنه وکړي چې خپلواک صاحب دې راته دغه ځواب راکړي. صحیح ده. انشاءالله. خپلواک صاحب کوم ډول موټر خوښې؟ چکر د تګ راتګ لپاره، ملګرو دوستانو سره د ګرځېدو لپاره؟ غټ موټر سي یو څه پراخ، لکه فورنر. او بله دا چې ملګري ډېر خوښ یې که لږ؟ لږ، ښه ملګري خو لږ. او چکر له ملګرو سره خوښ یې که له کورنۍ سره؟ ملګرو سره. کورنۍ به هم در سره بولي. بله دا چې ژوند کلیوالي که ښاري او سمارټ؟ ښار. ولې کلی؟ نو ما ته تجربه شوې ده، ځکه ما ماشومتوب کلي کې ډېر هلته کارونه ډېر زیات دي، ښار کې سهولتونه ډېر زیات دي. او په لوبو کې کومه لوبه ډېره خوښې؟
کرکټ خوښوم. کرکټ او خپل د کرکټ کړي؟ او کرکټ مې کړی ده. د کرکټ په برخه کې بیټسمن که بالر؟ بالر یم، چپلاس لیفټ آرم بالر یم. فاست که سپینر؟ سپینر. بال سټایل دې چاته ورته دی؟ افغانستان کې عبدالله مزاري ته. او عبدالله مزاري چې کله منصب سره مخ شي ډېر خوندور بنډار کوي، او مزاري صاحب نو په خپله هغه شخصیت دی چې تر ډېره خلک خندي هم، او سرڅنګ کې د کرکټ ډېر لنډه تاریخچه هم لري. نو ستا دا سټایل کله ول خیر سره ګورو بیا مزاري سره نږدې سره میچ کوو؟ زه هغه مزاري صاحب ډېر غټ توپ اچوونکی و په خپل وخت کې، شپږیزې و نه شپږیزې دا په خلکو لګېږي، خو زما سټایل تقریبا هغه ته ورته ده. مزاري صاحب سره چې کله مخ شي او ورته ووایي چې دا د شپږیزو څه موضوع دا وایي داسې و داسې ډېر په ښه شکل یې وایي په خپله. اوهو هغه ده، زه خپله کرکټر یم، ما شپږیزې نه دي لګېدلې، خو کوم لګېږي داسې باکې نه ګڼم. حضرت زادي سره به دې مخ کوو له خیره سره. او انشاءالله زه به د مزاري صاحب هغه تې اخلم، غچ به تې اخلم. کرکټ کې له کومو لوبغاړو سره نږدې روابط لري، نږدې ورسره ناستې، ملګرتیا، دوستي؟ او زیات لوبغاړي پیژنم او ورسره ناست هم یو، خو روابط ډېرو لوبغاړو سره ځکه نه لرو چې ځینې وخت سالم انتقاد راځي، بیا لکه د ملګرتیا موضوع شي ځینې وخت سړی خفه کېږي. ټول نږدې روابط د کوم لوبغاړي سره دي؟ او ټولو نږدې روابط مې زیاترو لوبغاړو سره مې نږدې روابط دي سکینو، لکه قیس احمد شو، ریاض دي شو، زبید اکبري شو، ننګیالی شو، نو ډېره لکه نو. او په همدغه ملګرو کې د کله په کوم یو انتقاد کړی؟ هو ډېر وخت مې انتقاد کړی ده په ډېرو ملګرو باندې. د کرکټ په نړۍ کې، د سوشل میډیا په نړۍ کې نیوکې، انتقادونه او دغه ستونزې شته دي، ضرور احساس شته دی د هر انسان سره، او بیا درد هم لري. کله درته ستونزه جوړه شوې؟ نه داسې ستونزه نه ده جوړه شوې چې زه یې ځورولی یم یا خو ولې ګیلې میلې به ډېرې شوي چې دغه ګیلې د لوبغاړو له طرفه وي که نه؟ هو داسې وخت راغلی چې موږ په لوبغاړو باندې انتقاد کړی ده، لوبغاړو کورنۍ مسج کړی ده. زه درته یو مثال درکړم، ما له محمد غضنفر باندې ډېرو خلکو نیوکې کړې، ما د هغه په ګټه باندې ویډیو کړی و، هغه لک نوی کرکټ ته راغلی و، ما تقریبا 15 دقیقې ویډیو کړی و، خو هغه سرلیک مې ورته داسې ورکړی و چې لکه په علامه محمد غضنفر باندې چې انتقاد کوي. د هغې یو خپلوانو ښه مینه چې څوک و، خو د هغه د کورنۍ غړی و، ما پسې مسج وکړو، ډېر په غوسه و، که نه ویډیو یې پوره نه وه کتلې، خالی هغه ویډیو سرلیک یې کتلی و، ویډیو یې ډیپ نه وه کتلې. ما پسې مسج وکړو خپلواکه ته خو تا خو موږ پیژنو، دا ده ګوره پوه سړی. هغه مسج ما واورېده، خو حتی ډېر زیات په غوسه و، خو بیرته یې هغه مسج په سکندونو کې ډیلیټ کړ او بیرته یې بخښنه وغوښتله. ما ته ویل ویډیو ما پوره نه وه کتلې، چې د دې پر ځای چې تا تشویق کړم، ما فکر کوم چې دوی خلک نیوکې کوي او تا هم نیوکه کړې. هغه وخت د غضنفر چې هغه نبي نه ځان غوره ګڼل، له هغې وروسته پلار یې ناروغ و، تشمې یې ایښې وې، نو هغه سوی تفاهم و، ځکه چې ځینې وخت کې دغه خپل ښه سړي ته بد شي. غضنفر هغه وخت کې ډایرکټ له میدان نه د پلار پښتنې ته شفاخانې ته تللی و، همغه لباس کې و، همغه حالات کې و، نو په دې خو خلک نه پوهېږي. هغه خلکو داسې ګمان کو چې غضنفر د پلار پښتنې ته په سټایل کې تللی دی، هغه کور ته لا نه ړ، پلار په دومره ګران و چې هغه ډایرکټ شفخانې ته لاړه. نو ما دغه خبره ویډیو کې کړې وه، بس د کورنۍ غړي راپسې مسج کړی و. او نور لوبغاړو خو چا ګیله نه ده کړې تر اوسه، داسې سخته ګیله چې دا دې څه کړي؟ یو چا پسې مې پوسټ کړی و لوبغاړو پسې، بیا یو بل څوک راته واسطه کړی و چې خپلواک ته ووایه دا پوسټ ډیلیټ کړي. بیا مې ورته ویل دې پوسټ کې که داسې کوم الفاظ دي چې توهین یا داسې انتقاد دي چې خدای نخواسته تا ته پرې ستونزه جوړېږي، بیا به زه ډیلیټ کړم. او که انتقاد خبره یې موږ ټولو لوبغاړو پسې کوو، نو بیا تا پسې مې هم کړې ده، ملګری مې خو په هغه په خپل ځای. او خپلواک صاحب فوټبال تعقیبوي؟ ډېر نه. په 2018 کې افغانستان غوره لیګ سیالۍ وې، هغه به م کله کله تعقیبولې، نو اوس ډېر نه تعقیبوم. کوم فوټبالر در ډېر خوښېږي؟ د افغانستان قادري په نامه باندې تخلص کوه، نه پوهېږم چې څه شي قادري و، اوس ډېر وخت وتی ده، نو هغه هلک به زما ډېر خوښېده، ډېر ښه فوټبال یې کوه. نو د نړۍ په سطحه مې رونالډو خوښېږي. او فلمي نړۍ تعقیبوي ګوري؟
ډېر فلمونه نه ګورم او زیات اکټر د ډېر خوښیږي کوم فلمي ستوری داسې خاص باندې زه فکر نه کوم چې زما د ډېر څوک خوښ شي چې زه ترې متاثره اوسم فکر نه کوم ځکه ډېر فلمونه هم نه ګورم او موسیقۍ سره خو د مخکې ویل داسې ډېر مینه لګي نه نه لګي ښه او بله موضوع دغه د کرکټ په لوبغاړو کې د خوښې لوبغاړی دی څوک دی لومړی راته ته ووایې بیا به د ځینو لوبغاړو هغه مقایسه سره وکړو پرتله به سره وکړو خو لومړی ته د خوښې لوبغاړی ووایه دغه به دې ایسته کړو بیخي نور لوبغاړو پرتله به وکړو چې هغو کې به تا ته کوم یو ډېر ښه ښکارېږي زما خو ټول څوک چې ښه کرکټ کوي زیات مې خوښېږي خو زه چې ډېر زیات متاثره یم ډېر زیات مې خوښېږي که د افغانستان په سطح که په نړیواله سطح راشد مې ډېر زیات خوښېږي او د هغه شخصیت مې ډېر خوښېږي هغه ډېر ښه شخصیت هم لري د کرکټ نه خوا یعنې په کم خبرې چې هغه کوي هغه کوم شخصیت چې کوي کوم ډول کردار چې لري نو راشد مې ډېر خوښېږي بلکل یو برانډ شخصیت او د نړۍ په سطحه زه یو څو پوښتنې کوم لنډې لنډې یو نوم به راته اخلي تر ټولو ښه بیټسمین د T20 څوک دی T20 هنري کلاسن او تر ټولو ښه بالر څوک دی فاست بالر تر ټولو ښه فاست بالر بمراه تر ټولو ښه سپینر څوک دی راشد خان تر ټولو ښه وکټ کیپر د T20 لپاره تر ټولو ښه وکټ کیپر T20 کې مخکې ډوني اوس نو فکر کوم داسې خاص مې ذهن ته نه راځي او ښه فیلډر څوک دی ښه فیلډر فلیپس او خپله خپلواک صاحب کوم کرکټ ډېر خوښوي T20 یا ټیسټ زه ټیسټ کرکټ ډېر خوښوم او تر ډېره چې د هند د انګلینډ او د استرالیا لوبي یا په انګلینډ کې چې کمې لوبي کېږي استرالیا کېږي تیزو پیچونو کې هغه ډېر خوند راکوي او له افغانستان وروسته افغانستان خو اوليت دی لومړی حق دی او دا نو زموږ اساس د ټولو خوښېږي له افغانستان وروسته کوم کرکټ ټیم ډېر خوښې مخکې زما انګلینډ ټیم ډېر زیات خوښېده بیا وروستیو کې هغه څه خراب شوی ده د هند ټیم ډېر زیات خوښوم او د پاکستان د ټیم په اړه کوم څه لري کوم فکر کوم سوچ پاکستان ټیم په ټوله معنا باندې دوی ښه لوبغاړي هم لري خو موږ چې کم فکر ورته ګورو هغه د افغانستان له نظره موږ ورته ګورو پاکستان سره چې د هر چا لوبوي موږ د هغوی شیقین یو او د پاکستان مخالفین یو نو هغه د افغانستان له خوا نه او که نه کرکټران پښتانه پکې شته ده هغه پکې شته ده خو اوس زموږ اړیکې ورسره دغه دي نو په دغه نظر ورته ګورو یاره نه تر ډېر لوبغاړي پکې پیژنم ما هم پیژني خو خوښېږي مې نه خپلواک صاحب زموږ د ناویلو کیسو یوه تر ټولو مهمه برخه د ژوند یو داسې راز چې تر اوسه د هېچ چاته نه یې ویلې یوه ناویلې کیسه ما نوې کوژده کړې وه دلته خسرګنۍ موږ سره نږدې اوسېدله نو هغوی کور کې چې کار کو زه همداسې لاړلم هغه کاریګر مې کتل دغه شیشې ګیلاس په بوشکې باندې ایښی او اوبه یې راوړې وې دا بوشکې ته چې ما لاس کړي دا لاس مې وښویده دغه ګیلاس ولوېده مات سو خو چې داسې زه هلته خجاله ده نه سمه او نوې کوژده وه که نه نو ما هغه شیشې ټولې کړې بوشکه مې پې له پاسه کېښوست همداسې ترې راروان سوم یعنې چې دا نه څوک خبر سل او نه مې تر اوسه چاته ویلي وو نو هلته خو کاریګرو کار کو خو دا زه په چا به راغلی خو زه تې همغسې غلی راغلم پښې مې سپکې کړې هو کار خپلواک وکړو بس تې غلی راغی خپلواک صاحب بله موضوع دا چې په زړه کې داسې څه پاتې دي پوښتنې خو ما ډېرې وکړې ممکن ستا په زړه داسې څه پاتې وي چې ویل یې غواړې د کرکټ په اړه د خپلې میډیا په اړه همدا ډول د خپلو کاروبارونو په اړه خپلو زده کړو په اړه د خپل شخصي ژوند په اړه او ویل یې وغواړې زموږ کیمرې مایکونه ستاسې په خدمت کې دي زه داسې خصوصیات لرم چې په زړه کې څه نه پرېږدم که څومره تاوان هم وي کوم او ډېر وخت ستونزې هم جوړې شوي دي د دې وجې خو داسې کومه خبره به نه وي چې زه نو
میډیا له لارې وکوم او یا مې زړه کې پاتې سي زه یې اوس کوم نو الحمدلله نشته. مطلب زړه ته شوی زړه مې تش کړی هر وخت چې په چا باندې مې بریک نه ده نیولی ویډیو مې ورپسې کړې ده. نو ډېره زیاته مننه کوم. کور آباد بیا هم خوشحاله اوسې خوښ اوسې. ستاسې له خلوص او مینې نړۍ مننه. تاسو هم ډېره زیاته مننه چې خپل قیمتي وخت موږ ته راکړ. ډېره زیاته مننه. کور آباد زه به بیا هم وایم چې خپلواک نو ډېر شیرین انسان دی، ډېر خوږ انسان دی. زموږ فکر کوم لومړی ځل دی چې له خپلواک سره ملاقات کېږي، لیدنه کېږي، زموږ سره په پاډکاسټ کې کښېني. په پاډکاسټ کې مې ورته په سر کې مې ویلي چې ډېر داسې په خپل طبع او خوښه به غږېږي، ښه په خوښۍ سره به غږېږي او ډېر داسې څه به راته وایي چې تر اوسه یې نه دي ویلي. واقعیت سره کومه پوښتنه مې چې کړې داسې راته نه دي ویلي چې دې پوښتنې ځواب نه درکوم. نو بیا دې هم کور آباد وي، خوشحاله اوسئ. خپلواک صاحب ډېره مننه. له تاسو هم ډېره مننه کور آباد. ډېره مننه. درنو لیدونکو له تاسو هم نړۍ مننه چې تر پایه له موږ سره پاتې کېږئ، موږ زغمئ او زموږ د افغانستان ستر نومونه او سترې څېرې را سره زغمئ، د هغوی د ژوند کیسې اورئ او د هغوی د ژوند نه ډېر څه زده کوئ. تر بیا ښې چارې د بل مېلمه سره به راځمه. کور ودان.